اوس طالبانو تاسې غوږ ونیسئ داسې سترګې شته طالبانو دنیا کې چې اور راچوي په همدې کتاب کې طالبانو بحث کوي په د علم د انسولوجیا په علم کې دې کې داسې وایي طالبانو وایي یوه ورځ یوه ښځه وه په لاره تېرېدله یو سړي غنم کرلي ول غنم وچ سوي ول وږو کې ول وایي ویلې هو هو څومره ښه غنمې دي دا به چې دی لو کي که نه دا چې لو خو به یې کي که نه سخته پاچاهي به یې برابروي دستي غنم اور واخیست طالبانو سترګې اور اچوي یو خو هغه اور د معنوي اور د طالبانو ریښتونی اور یې واخیسته ټول څوک وسوځېدل ټول غنم وسوځېدل طالبانو سترګو کې دومره معناوې پرتې دي ما به نور د صوفي په توجه نه غلطوي تاسې څنګه ښکار کړي توجه درته وکړم دا کمالات علمي دي که نه پیر توجه ورته وکړله به زړی بوټ ته نه راویسه دي ما مرید سو دا علم د علم د انسولوجیا علم ده پیرانو تاسې خبر کړي نه یې چلونه یې کړي دی خپل علم یې زده کړی چې درته وګوري عزتي بیا درته وایي دومره طالبان د سترګو په دغه علم کې طالبانو په دې باندې بحث کېږي شی سړي ته تېروي او ترې رایخلي د سترګو په واسطه باندې